بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي درسونه مو د لومړي سر څخه در سره تکرار کړي وي. هیله ده چې درسونه در سره په ډیر ذوق او شوق سره وګورئ او نورو ملګرو ته هم ورسوئ. کوشش وکړئ درسونه در سره ګورئ، حتما په کور کې در سره نور کتابونه چې د هغې نه کار واخلئ. کوم سوالو باندې چې نه پوهېدئ هغه راته راولېږئ او نیک نظریات هم حتما په د درسو په باره کې ما سره شریک کړئ. ګران زده کوونکو، په مخکې لوست کې موږ د جی سی ډي د پیدا کولو طریقې وویلې، تعریف هم وکړه. نو نن له خیره په دې لوست کې له خیره راځو د کوچني مضرب وایو، مضرب درس وایو چې لیکو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب، یا بل نوم چې ده چې ورته وایي LCM. نن له خیر راځو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کوو. لومړی چې دې مخکې دې نه چې راشو پیدا کړو اول به تعریف د دې موږ مخکې درسو کې هم کړی و. ګران زده کوونکو چې مضرب قاسم مشترک قاسمو دې باره کې وغږېد، دې باره دا هم تعریف کړي ول. اوس به بیا تعریف کړو. ګران زده کوونکو، موږ سره هم دا تعریفوو، وایو تر ټولو کوچنی عدد ده، یعنې د څو عددونو LCM تر ټولو کوچنی عدد ده چې په ټولو راکړل شوو عددو پوره تقسیم شي. په ټولو راکړل شوو عددو چې شي تقسیم شي. یعنې موږ جی سی ډي داسې تعریف کړی، تر ټولو غټ عدد ده چې راکړل شوي عددونه پرې پوره تقسیم شي. دا چې ده تر ټولو کوچنی عدد ده چې په عددو باندې، په راکړل شوو عددو باندې پوره تقسیم شي. یعنې کله چې موږ ته راکول کېږي چې څلور، بیا راکول کېږي مثلا 8 او 14 او موږ ته وایي چې دې LCM پیدا کړه. LCM دا معنا ورکړي داسې عدد پیدا کړي ګران زده کوونکو چې تر ټولو کوچنی وي او په دې درې واړو باندې پوره تقسیم هم شي. نو هغه د څو ده؟ 14. د 14 په 4 هم پوره تقسیمېږي، په 8 هم پوره تقسیمېږي، په 14 هم پوره تقسیمېږي. دا تر ټولو کوچنی عدد ده، دې نه بل کوچنی عدد نشته چې په دریو عددونو باندې پوره تقسیم شي. صحیح ده؟ دغسې دی تعریف و. اوس راځو ګران زده کوونکو د دې د پیدا کولو طریقې وایو. څه رقم دې د پیدا کړو؟ هماغه درې طریقې دي ګران زده کوونکو. لومړۍ طریقه د څه شي په واسطه؟ د مضروبونو په واسطه، مضروبونو په مرسته. یعنی یو عدد څو مضربه لري، موږ اول د هغه عدد ټول مضربونه پیدا کوو. مضربونه چې پیدا کړل، دې مضربو کې خو مشترک حتما وي. دغه مشترک کې تر ټولو کوچنی چې دغه عبارت د LCM ده، تر ټولو کوچنی. یعنې سره هم کار کوو ګران زده کوونکو. دلته داسې کوو، ګورئ او مثلا موږ ته سوال راکول کېږي LCM ده، لومړۍ طریقه ده LCM د 4 د 8 او د 14 راته پیدا کړي. صحیح ده؟ نو موږ ورته وایو چې د دې درې واړه ده. اول د 4 ټول مضربونه لیکو. مثلا 4 باندې کوم عددونه پوره تقسیم؟ 4 په 4 پوره کېږي، تقسیمېږي، 8 پې پوره تقسیمېږي، 12 پې پوره تقسیمېږي، 14 پې پوره تقسیمېږي، مثلا 20 پې پوره تقسیمېږي، 40 پې پوره تقسیمېږي، ټکه بې نهایت عدد په 4 پوره تقسیمېږي. 8 ته راځو ګران زده کوونکو، 8 باندې 8 پوره تقسیمېږي، 14 پوره تقسیمېږي. مثلا بل عدد چې په 8 پوره تقسیمېږي څوک ده؟ 40 ده. صحیح ده؟ بل عدد چې تقسیمېږي مثلا څو ده؟ 32 ده، همداسې 40 ده، ټکه لیتني عددونه دي. د 14 مشترک مثلا مضربونه پیدا کوو. 14 باندې 14 پوره تقسیمېږي، 32 پوره تقسیمېږي، 4 پوره تقسیمېږي، 28 پوره تقسیمېږي، 255 پوره تقسیمېږي. ټکه لیتني عددونه دي چې په 14 باندې څه کېږي؟ پوره تقسیمېږي. صحیح ده؟ یعنې ډېر عددونه په 14 تقسیمېږي. اوس دې عددو کې ګران زده کوونکو موږ ګورو مشترک څوک دي. ګوره مشترک 40 دلته هم شته، 14 دلته هم شته، هلته هم شته، دلته هم شته. او تر ټولو کوچنی عدد چې مشترک ده همدا ده. نور عددونه به مخوا ډېر وي. صحیح ده؟ تر ټولو کوچنی عدد چې د دې منځ کې مشترک دغه څو ده؟ 14. همدغه 14 د دې څه ده؟ تر ټولو کوچنی مشترک مضرب ده، یعنې LCM ده. خبره خو انشاءالله ورسېدې که نه؟ ډېر ساده پیدا کېږي. مثلا راځو د 40 او د 80 په منځ کې پیدا کوو. صحیح ده؟ اوس به ولیکو 40. کوم عددونه په 40 پوره تقسیمېږي؟ 40 بل 80 بل مثلا 120 بل مثلا 180 200 همداسې ټکه. او 80 لپاره راځو، 80 لپاره پیدا کوو. مثلا کوم عددونه دي؟ 80 خپله 80 بل 120 بل عدد چې دی 180 بل عدد چې د 240 همداسې ټکه بې نهایت عددونه دي. دې کې مشترک کوم عدد لومړی راغی؟ 120. نور عددونه مخوا ډېر راځي ګران زده کوونکو، خو تر ټولو کوچنی همدغه عدد، همدغه عدد چې تر ټولو کوچنی ده، دغه 120 ورته څه کوو؟ حلقه کوو. دغه د دې ځواب ده. دویمه طریقه چې ده ګران زده کوونکو، دویمه طریقه د تجزیې په واسطه ده، یعنې د تجزیې په مرسته. د تجزیې په مرسته
د تجزیه په مرسته هاینن مسلې مخکې چې جی سی ډي موږ پیدا کوو هماغسې موږ دام پیدا کوو، یعنې عددونه اول تجزیه کوو، ټول هم تجزیه کړل، یعنې دا خبره هلته هم دلته هم تجزیه کوي. فقط څو فرق لري. تجزیه هم چې کله کړل کوم عددونه چې مشترک تر ټولو به یې غټ نیسئ، هلته موړکې نیول ته به تر ټولو غټ نیسئ. کوم عددونه چې مشترک نه دي هغه به هم نیسئ. صحیح ده؟ یعنې درې حالت دي. اول عددونه تجزیه کوي، کوم عددونه چې پکې مشترک دي تر ټولو غټ یې واخلئ، او کوم عددونه مشترک نه دي هغه هم واخلئ. لکه سره هم ګران زده کوونکو موږ ته راکول کېږي السیم د مثلا د شلو، د دیرشو او د څلوېښتو. صحیح ده؟ د دې د السیم پیدا کوي. موږ اول راخلو، ګورئ عددونه تجزیه کوي. شل تجزیه کوي، څو کېږي؟ شل به تجزیه کوي. تاسو به راواخلئ دلته شل خط به کش کړئ، په دوو لس کېږي، بیا په دوو څو کېږي؟ پنځه کېږي، بیا په پنځو یو کېږي. صحیح ده؟ اوس به څوک تجزیه کوي؟ تاسو دیرش تجزیه کوي، په دوو مثلا 15 کېږي، بیا په دریو کېږي، په دریو 15 کېږي، او بیا په 5 یو کېږي. اوس به راشئ 40 ته. د تجزیه خو موږ زده دي، دې لپاره تیز ځم. صحیح ده؟ دا هم زده دي، مخکې مې ډېر لرې کړي دي. شل، بیا په دوو لس، بیا په دوو 15، او بیا په 5 څو ده؟ یو ده. صحیح ده؟ داسې چې مخته راغلی، اوس به مخته لاړ شئ. اوس د شلم تجزیه څو راغله؟ 2 مربع، 2 په توان د 2 ضرب د 15، او د دیرشو راغله 2 ضرب د 3 ضرب د 15، او د څلوېښتو راغله 2 په توان د 3 ضرب د 15. صحیح ده؟ عددونه مو ولیکل. اوس ما چې ویل چې مشترک دي تر ټولو غټ یې واخلئ. ګورئ 2 په ټولو کې شته، دلته 2 مربع ده، دلته 2 ده، او دلته 2 په توان د 3 ده، نو دا غټ 2 په توان د 3 یې واخلئ. 5 په ټولو کې شته، یو شی دی، نو یو دانه یې واخلئ. 3 په ټولو کې نشته، دا هم واخلئ، یعنې ټول واخلئ دغسې. اوس 2 په توان د 3، 2 په توان 2 3 څو کېږي؟ 8. 8 په 5 کې 40، 40 په 3 کې 120. نو د دې عددونو السیم څو ده؟ 120 ده ګران زده کوونکو. خبره خو رسېږي انشاءالله، ډېر ساده نه پیدا کېږي. بل عدد د ګران زده کوونکو مثلا د 40 مثلا د 80 او 80 ترمنځ السیم پیدا کړئ. د دې درې عددونو ترمنځ السیم پیدا کړئ. بل عدد مثلا راوړی شي. اول 40 راواخلئ، تجزیه کې ګران زده کوونکو، په 2 څو کېږي؟ 60، بیا په 2 څو کېږي؟ 10، بیا په 2 15 کېږي، او بیا په 5 یو کېږي. صحیح ده؟ اوس راځو څو ته؟ بل عدد چې ده 80 ده. 80 هم وشي تجزیه کوي، په 2 30، بیا په 2 15، بیا په 3 15، او بیا په 5 یو. اوس راشي 80 ته. 80 وشي، 80 تجزیه کوو په 2 باندې، مثلا 40، بیا په 2 څو کېږي؟ 60، بیا په 2 10، بیا په 2 15، او بیا په 5 یو. داسې عددونه تجزیه شول. عددونه تجزیه شو، ویلې کې دلته 40 ولیکئ، څو مساوي کېږي؟ 2 په توان د 3 ضرب د 15. 80 ولیکئ، 2 په توان د 2 ضرب د 3 ضرب د 15، او 80 ولیکئ 2 په توان د 4 ضرب د 15. صحیح ده؟ اوس موږ ویلي چې تر ټولو عدد چې مشترک تر ټولو غټ، تر ټولو غټ 2 کې 2 په توان 4 ده، یعنې 14 ضرب ده 15. خو یو دانه اخلو، 15 شو. صحیح ده؟ ضرب ده. او دریم په ټولو کې نشته، خو یو کې هم شته، وایخلئ. 14 په 15 کې ګران زده کوونکو 80 کېږي. صحیح ده؟ 80 په 3 کې ضرب کړئ 240. دا 240 داسې عدد ده چې په دریو عددونو باندې پوره تقسیمېږي. صحیح ده؟ یا همداسې که موږ ته بل عدد راکړي، مثلا وایي چې 2 په توان د 40 ضرب 3 په توان د 140 ضرب 5 په توان د 50. صحیح ده؟ او دلته 2 په توان د 102 ضرب 3 په توان د 40 او 5 په توان د 21 ضرب 2 په توان د 10. او دلته وایي چې 2 په توان د مثلا 80، 3 په توان د 100، 5 په توان د 80، او مثلا 11 په توان د 80. صحیح ده؟ د دې د درې عددونه مثلا زره بلد کې تر تجزیه شوي دي، د دې السیم پیدا کوي. تاسو به څه کوئ؟ کوم عددونه چې مشترک دي تر ټولو غټ 2 مشترک ده، تر ټولو غټ 2 په توان د 102 ده، نو 2 په توان د 102 واخلئ. ضرب ده 3 په ټولو کې 3 په توان د 100 تر ټولو غټ ده، وایخلئ. 15 ټولو کې شته، 15 په توان د 80 تر ټولو غټ ده. 9 په توان د 10 ټولو کې نشته، ویلي که 9 په توان د 10، او 11 په توان 80 هم نشته، دا مو لیکئ 11 په توان د 80. دغسې ساده پیدا کېږي. راځو ګران زده کوونکو درېیمه طریقې ته. درېیمه طریقه د څه شي طریقه ده؟ د جدول طریقه ده. د جدول په مرسته، یعنې موږ السیم پیدا کوو د جدول په مرسته. جدول څه رقم طریقه ده؟ بهترینه طریقه ده. یعنی حتل سوالونه په همدې طریقې باندې حلوئ. همیشه سل سوال درکوو کې جدول په جی سی ډي کې السیم کې بهترین طریقه ده. څه رقم کوئ؟ عددونه چې درکړل ټول په یو وخت کې تجزیه کوي، او تجزیه به تر هغه وخته مخته بیایي چې ټول عددونه یو شي. ټول چې یو شل، د دغو عددونو باندې چې ویشلي هماغه ضرب کوي، عبارت د السیم څخه ده. ډېر ساده. صحیح ده؟ جی سی ډي کې تر هغه پورې تلو چې ټول پرې پوره تقسیم وي. دلته تر هغه پورې لاړ چې ټول یو شي. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو درته وایي چې السیم د
مثلا د لسو د شلو او د دیرشو راته ووایه. صحیح ده؟ موږ راخلو لس، شل او دیرش دلته لیکو. ټول په یو وخت کې تجزیه کوو. دا ټول په دوو کېږي. ټول په دوو چې کېږي. دا څو ده؟ 15. دا څو شو؟ لس. دا څو شو؟ 15. اوس ټول په دوو نه کې لس کېږي. بیا هم په دوو ځي. څوک چې نه تقسیمېږي، نه غواړي تقسیم شي، کته یې کړي لاندې. ته تقسیمېږي؟ نه، کته شه. دا 15 شو او دا څو شو؟ دا 15 نه کېږي خپله. اوس ټول په دریو کېږي؟ نه، په دوو خو نه شو، دریو ته ځو. 15 نه کېږي، 15 نه کېږي، دغه 15 کېږي. ښایي دا 15 په خپله، دا 15 په خپله، 15 په دریو کې 15. اوس په 15 لاړ شئ. دا د یو ټول څو شو؟ یو. کله چې ټول یو شو، دغه عددونه ضرب کړئ. همدغه یې ځواب شو. لیکو 2 څلور، 3 12، 12 15 شپېته. ځواب چې شو؟ شپېته. شپېته هغه عدد دی چې په دې درې واړو عددو پوره تقسیمېږي او دې نه بل کوچنی عدد نشته ده. خبره خو رسېدې که نه؟ مثلا بل عدد ګران زده کوونکو درکول کې السیم ده. سو مثلا درته ویل کېږي چې 100، 150 او 200 د دې عددونو پیدا کړئ. صحیح ده؟ نو تاسو به ولیکئ 100، بیا به ولیکئ 150 او بیا به 200 ولیکئ. اوس ټول په دوو کېږي ویک. دا څو کېږي؟ 50. هغه څو کېږي؟ 15. دا څو کېږي؟ 100. بیا په دوو دا 25. دا نه کېږي، دا خپله راکته کوي او دا 50 شو. بیا په دوو دا 25 نه کېږي خپله، 15 بیا نه کېږي خپله، دا هم 25 شو. اوس په دریو 25 نه کېږي خپله، 15 بیا 25 کېږي او دا هم 25. اوس په 50. صحیح ده؟ دا 15 15. اوس په 50 بیا یو تر اخره پورې. صحیح شو؟ یو شو. اوس به دا ټول ضرب کړئ. 2 په 2 کې 4، 4 په 2 کې 8، 8 په 3 کې څوک؟ 40، 40 په 5 کې 100، 100 په 5 کې 600. نو وبلیکئ 600. ځواب څو راوځي؟ 600. د دې عددونو LCM عبارت ده د 600. خبره خو رسېده انشاءالله. بل عدد د ګران زده کوونکو مثلا موږ ته راکول کېږي مثلا LCM ده مثلا 2، 3 او 5 پیدا کړئ. دا عددونه ګران زده کوونکو درې واړه داسې مثلا داسې لیکو 2 مثلا بل 3 او 15. ته داسې تجزیه کوئ. په دوو ټول دا یو شو، دا 3 شو، دا 15. بیا په دریو یو په خپله، دا یو شو، دا 15. بیا په 5 یو او راسره کولی شو چې راسره داسې عددونه ضرب هم کوئ. 2 په 3 کې 6، 6 په 3 کې 6 په 5 کې 13. نو دې ځواب څو شو؟ 13. دغه ساده د دې سوالونه موږ حلوو. صحیح ده ګران زده کوونکو؟ کوشش وکړئ چې دغه طریقه هر چېرته استعمالوئ. هر سوال چې د LCM درته راځي په همدغه طریقه یې حلوئ او انشاءالله بعد دې نه کوم سوال کې نه بندېږئ. ټول کتابونه هر کوم درسي 4 ځوابه سوالونه تمریني حل شوي سوالونه درسره حل کړي. انشاءالله دا طریقه هم زده کېږي. نن درس همدومره بس ده ګران زده کوونکو. هیله ده چې یو څه زده کړي وي. په مخه.